1.10 1. Hello. السلام علیکم دوستانو، زمونږ د نن څلورم درس دی د ون اپ په درس کې امریکن انګلیش فایل سټارټر کتاب. دوستانو زمونږ نن څلورم درس دی. مونږ به نن زده کوو پروننسیشن، تلفظ د تورو، چې مونږ توري څنګه تلفظ کوو. هر زبان بغیر تلفظه که پوه هم سو خو مونږ ته مشکلات دوهم کس ته مشکلات پیدا کیږي. نو تاسو نن کوشش وکړئ دوستانو چې دا ویډیو تر اخره وګورئ. که چیرې تاسو داسې وي زمونږ په چینل کې نوي یاست، چینل در سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. پروننسیشن مطلب دی تلفظ. ورډ سټرس هغه توري، ورډ یعنې توري، سټرس فشار ورکول، زور ورباندې کول، هغه توري چې هغو ته فشار ورکول کیږي. زمونږ د نن درس همدا دی، لکه ح، ای، آی. دا مونږ په ویډیو کې تاسو ته ډېر په اسانۍ سره تشریح کړي دي. In English, word stress. In English, stress syllables are longer and louder. په انګلیسي ژبه کې فشار لرونکي توري یا فشار لرونکي ټکي اوږده او لوړ اواز لري، لکه listen, repeat. نو اوس دوستانو مونږ ارو 1.10 1.10 listen and repeat. واورئ او تکرار کړئ د words توري او انډرلاین خطکش کړئ د لاندې. and the stress syllables هغه توري، هغه ټکي دوستانو چې هغو ته فشار ورکول سوی، یعنی لوړ اواز هم لري او فشار هم ورکول سوی. نو اوس مونږ اورو 1.10 1.10 1.10 1. Hello. hello مطلب سلام. دلته دوستانو له اچ ای څخه وروسته دا د لو توری ډېر لوړ او زور ورباندې کړی، لکه هلو. په دې رقم سره دوستانو تاسو هر توری انډرلاین کړئ، د لاندې خطکش کړئ. 2. Number. دوهم نمبر. دوستانو دلته که مونږه د بار یعنی نمبر دا غلط راځي، نو مونږ وایو چې نمبر یعنی شمیره. دا اوله توري دوستانو دا فشار هم ورکول کیږي او په زوره هم ویل کیږي. نمبر یعنی شمیره. 3. Excuse. دلته excuse دا د کیوز توری په لوړ او په فشار سره ویل کیږي، لکه excuse مطلب عذر یا بخښنه غوښتل یا د یو چا توجه ځان ته اړول. د excuse مطلب همدا دی، excuse. 4. Goodbye. څلورم goodbye. دا د بای توري ته به مونږ فشار او په لوړ اواز سره به وایو. goodbye مطلب یې دی الوداع یا د الله په امان. goodbye. 5. Photo. فوټو انځور یا عکس. دلته به دوستانو مونږه دا د فوټو دا د فو توری به مونږه فشار به هم ورکوو او په لوړ اواز سره به یې هم وایو. فوټو. 6. Coffee. دلته دوستانو د کافي دا د کا توري ته فشار هم ورکول کیږي او په لوړ اواز سره هم ویل کیږي. کافي یعنی قهوه. دوستان اوس په تاسو پریشان یاست دا شمیرې د څه شي ورکړي.
لکه اول دوهم دریم څلورم پنځم دوستانو هغه هم دا دي تاسو یې د سره یاداښت کړئ. اوس تاسو واورئ 1.11 listen and repeat the words and sounds. 1.11 واورئ او تکرار کړئ د توري او اوازونه دا تاسو سره تکرار کړئ. 1.11 1.11 House. دوستانو دا ټول هغه توري دي چې په ح سره تلفظ کېږي په ح سره لکه house, hi, hello, Henry, here. مطلب یې دا دی سلام hello سلام او Henry د یو چا نوم دی د یو نفر نوم دی here دلته hi hello Henry here. دوستانو تاسو دا ورسره واورئ او ورسره تکرار کړئ. Listen and repeat the words and sounds. کلمو ته غوږ ونیسئ یعنې ورته غوږ سئ او وایې ورئ تکرار کړئ. Hi. Hello. Henry. Here. دوهم له موږ سره دی بایک بایک مطلب بایسکل های نایس 5 دا دوستانو ټول د آی غږ یا آواز ورکوي لکه آی یعنی زه های سلام نایس ښه 5 پنځه نور تاسو مخته په ویډیو کې ورته غوږ سئ. Bike I Hi Nice 5 دا د آی آواز ورکوي بایک آی های نایس 5 همداسې نور. دوستانو دریم بیا د ای غږ ورکوي ای لکه تری میټ لیسا هنري دا دوستانو د ای غږ ورکوي تری یعنی درې میټ لیدنه لیزا د یو شخص نوم دی هنري هم د یو شخص نوم دی لکه درې لیزا لیدنه هنري. نو تاسو ورته غوږ سئ دوستانو تاسو به په دې باندې نور هم پوه سئ. Tree. E. 3. Meet. Lisa. Henry. 1.12 1.12 1.12 Listen, practice the sentences. واورئ او دو جملو باندې تاسو تمرین وکړئ لکه hello Henry here. دلته دوستانو درې سره پروننسیشن تلفظ د هغو تورو راخیستي لکه ح آی ای hello Henry here hi I nice meet Henry Green at 3. همدای دوستانو ترجمه ده hello سلام هنری دلته یعنی دلته ده hello Henry here سلام هنری دلته ده hi I am nice سلام زه ښه یم meet Henry Green at 3 په 3 بجو له هنری ګرین سره ووینئ. Hello. Henry here.
Hi, I'm nice. Meet Henry Green at 3.